الرحمن الرحیم در بیانی آنکه موسی و فرعون هر دو مسخر مشیت حق اند، چنان که زهر و فاج زهر، دلتا دالستا و فاج زهر و ظلمت و نور و مناجات کردن فرعون در خلوت تا ناموس نشکند. موسی و فرعون ما نارا رهی، ظاهر آن ره دارد و این بیرهی. روز موسی فیش حق نالان شده، نیم شب فرعون ام گریان شده. که این چه غل است ای خدا برگردنم، ورنه غل باشد که گوید من منم. زان که موسی را منور کرده ای، مرمرا زان هم مقدر کرده ای. زان که موسی را تو مار روح کرده ای، ماهی جانم را سیاه روح کرده ای. بهتر از ماهی نبود استاره ام، چون خسوف آید چی باشد چاره ام. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک در مخه دا ذکر کړله چې د ښځې او د نارینه سره دعوا وه. ښځې دا ویله و د نارینه ته چې تاسو زموږ حق نه دی ادا کړی، او نارینه و ښځې ته بیا دا خبره کوله چې تاسو صبر کوئ، او پر صبر باندې د ذات الهي جل وعلا د طرفه څخه قسمه قسم احسانات سته. نو دی یو در بله عیب جویی کوله، او هر یو د خپل ځان صفایی کوله. دا د مبارک په حقیقت کې د نارینه او د ښځې هغه کمالات او هغه نقصانات چې وه د دوی په کیسه کې موږ تاسو ته ظاهره کړله. په آخر کې د مبارک ذکر کړله چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې عاقل سړی چې دی پر هغه باندې ښځې غلبه کوي، او جاهل سړی چې دی هغه پر ښځو باندې غلبه کوي. حاصل خلاصه دا ده چې نبی علیه صلات وسلام مبارک هم فرمایلی چې تاسو د دوی سره د چشم پوشي او ښه ګزاره کوئ. دوی د کور هډوکي څخه پیدا دي، او دا سیده کېږي نه که تاسو سیده کوئ. سیده کېده ماتېده دي چې طلاق دی. او نبی علیه صلات وسلام مبارک د دوه اشخاصو متعلق وایي زه تاسو ته وصیت د خیر کوم. یو د هغو څخه دغه ښځه ده چې تاسو د دوی سره د خیر معامله کوئ او سم ژوند ورسره کوئ. او بل د هغه څخه ما سوا د انبیای کرامو او د اولیای کرامو مسلک د ښځو متعلق د عفو دی، او پر هره خبره باندې د دوی محاسبه او سختی کول دا د دوی مبارکانو عادت او طریقه نه وه. حجت الله البالغه کې موږ تاسو ته ذکر کړله شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله فرمایلی دي چې ټول شریعتونه چې دي د زوجین متعلقاتو متعلق د ټینګښ حکم یې کړی دی، او دا تعلق بې الفته نسي کېدلی، او هغه شیان په شریعت مقدسه کې منعصبې دي چې د دوی د تعلق د قطع کېدو دپاره نقصان لري. دا ټوله په دغه شریعتو کې دغه یوه خبره ده. بیا د مبارک د عام ذکر کړله چې
چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي ما رأیت من ناقصات العقل والدین. په بخاري شریف کې هم دا حدیث مقدسه ذکر و، د هغه وضاحت مو تاسو ته ذکر کوي. بیا د مبارک ذکر کړله چې ښځه چې ده هغه کې د الله تعالی 5 صفات ظهور کوي. دغه چې سړی ښځه واده نه کړي د دغه 5 صفاتو د ظهور څخه دی محروم او معطل پاتې کیږي. د هغه وضاحت موږ تاسو ته ذکر کوي. بیا دا ذکر سوله چې مخلوق چې دی دا مظهر دی د الله تعالی د صفاتو، او په مخلوقاتو کې چې اتم مظهر دی هغه انسان دی، او په انسانانو کې بیا ښځه چې ده حالت د منفعلیت او د فاعلیت د دواړو ظهور په دې کې شته. په نارینه کې نشته، په ښځه کې شته. هغه موږ تاسو ته ذکر کړله ځکه په ښځه کې دا کمال د څه شي د فاعلیت شته. هغه څه شي کمال دی چې جذب د نارینه کوي، دا فعل د دې دی، دا فاعل سوه، هغه سړی څه شو مفعول سو، محل د عمل یې سو چې په دې کې تام جذب پیدا کوي. او د هغه رقم دا ښه سړی بیا فاعل وي، دا مفعول وي، دا نو بیا څه سو منفعل سو. او منفعل صفت شته پشکې کې، هم د فاعلیت صفت شته. دا ډېر وضاحت د مبارک ذکر کوي. وروسته در هغه بیا دا څه شي انسان دغه نارینه چې دی د دغه ښځې څخه پیدا کېږي او دغه ښځه یې پالنه کوي. ډېر وضاحت یې در مخه ذکر سو. په آخر کې د مبارک د حضرت نظام گنجویی یو 2 اشعار ذکر کړله، او در هغه وروسته یې بیا دا ذکر کړه کیسه یې پای ته تقریبا ورسوله چې سړي وویله چې زه څه شم، زه ملامت یم چې زه پر هغه چیرسي خبرو باندې زه ملامت یم. کز آوانی ساخت مردنی آوان، لکه هغه کومندان چې په وخت کې د زکندن پر خپلو ظلمو باندې دی پښیمانه سي چې زما دا زندګي چې وه دا زما څخه بې خونده زندګي چیرې سوې ده. نو دا سړي هم دغسې په آخر کې پښیماني وکړه. گفت خصمی جانی جان چون آمدم، برسری جان من لکدها چون زدم، چون کذا آید نماند فخر رای، کس نمی داند کذا را جز خدای، چون کذا آید فروف و شد نظر، تا نداند عقل ما را پاز سر. دا گرد مبارک ذکر کرد. په آخر کې دا ویل ځان امام المتقین داد این خبر که اذا جاء القضاء عم البصر، چون قضا بگذشت خود را می خورد، پرده می دیرید گریبان می درد. نو دا نارینه دا ګرده خبرې ذکر کړلې چې زه په دا کې ملامت یم او زه پښیمانه یم، او ته من گنهکاری تو ام رحمی بکن، برمکن یک بارگیم از بی خوبون. و کافر فیر ار پشیمان می شود، چې هغه سپین ږیری یا سپین سری چې کافر یې چې پښیماني وکړي الله تعالی عذر قبلوي. نو زموږ عذر د ښځې متعلق چې د زیاتوب دی دا موږ ته معافي وکړه، هم الله تعالی ته وایي او مخلوق ته وایي، ځکه چې حقوق العباد کې د مخلوق څخه معافي ضروري ده. حضرتی فر رحمت استو فر کرم، عاشقی او هم وجود و ام عدم. چې دغه الله تعالی جل وعلا یو فر رحمت او فر مهربانه دی، ډېر مهربانه او ډېر کریم ذات دی. عاشقی او هم وجود و هم عدم ټول تابع دي. عاشق یو هم وجود و هم عدم، هم وجود هم عدم ټول تابع دي د الله تعالی د امر. چې امر وسی عدم یې هم تابع دی، وجود پیدا کړي. چې امر یې وسی عدم یې هم وجود یې هم تابع دی، عدم کېږي. کفر و ایمان عاشقی عن کبریا، مثل نکره بنده عن کیمیا. په آخر کې د مبارک ذکر کړه چې که کفر دی که ایمان دی دا دواړه تابع د هغه کبریایي ذات دي.
مس و نقره که مس دي او که زر دي دا دواړه د هغه کیمیا تابع دي پر یوه باندې تجلی د کیمیا سوې ده مسلمان ګرځېدلی دی پر بل باندې نه ده سوې مس ګرځېدلی دی کیمیا خو د هغه تاثیر دی چې هغه زر ګرځي چې دغه نس پر وسي هغه مس پاته سوله نو د مبارک اوس د هغه دپاره نوی عنوان کښېښاوه که در بیانی په وضاحت کې آن کې د دې خبرې که موسی و فرعون که حضرت موسی علیه السلام دی که فرعون دی دواړه مسخر د مشیت حقا دي دواړه تابع د الله تعالی د ارادې دي مشیت ارادې ته وایي چنان کې زهر لکه زهر چې اثر کوي د برق وفاج زهر او تریاک چې دي د فکوونکي د زهر چې دي دا دواړه یو در بله تابع دي و ظلمت و نور و مناجات کردن او دعای کوله چا کوله فرعون کوله چیرې کوله در خلوت په تنهایی کې کوله تا ناموس نه شکند چې دا زموږ عزت مات نسی چې ما په دا خلکو کې یا اله یو عزت پیدا کړی دی دا زما عزت مات نسی زه بې عزته نسم دا دواړو دعا کوله موسی علیه السلام هم دعا کوله دوم دا دعا کوله دواړو الله تعالی ته دعا کوله اوس نو دی مبارک دا ذکر کوي چې دا دواړه چې دي دا د صفات الهیه و در تاثیراتو لاندې دي یو مغدل صفت دی یو حاجی صفت دی هغه در صفت مغدل لاندې کار کوي څوک کوي فرعون او حضرت موسی علیه السلام چې دی در صفت الحاجی در تاثیراتو لاندې دی توحید وجودی یو طایفه ده هغه تعینات مقرره کوي یو ته احدیت ذاتی وایي بل ته وحدت وایي بل ته واحدیت وایي او وحدت هم دوه قسم دي دا واحدیت دی په دې کې تمایز د صفاتو دی په احدیت ذاتی کې هیڅ شی نسته ځکه چې هلته ملاحظه د ذات ته د صفاتو مراعات نسته ذات خو چې دی هغه یو دی واحد دی لا شریک دی په هغه په ملاحظه کې د صفاتو مراعات نه وي دې ته احدیت ذاتي وایي یا وحدت صرفه وایي یا حب صرفه هم بولي دوامه رتبه چې ده د وحدت ته درېیمه رتبه د احدیت ته واحدیت ته دغه واحدیت رتبه چې ده دا رتبه د صفاتو ده دا تعین ثالث دی یا تعین ثانی دی چې دلته د الله تعالی صفات چې تمایز لري یو صفت رحمان دی یو صفت غفار دی یو صفت حاجی دی بل صفت مغدل دی دلته تمایز ده نو دلته جدایی سته در صفاتو په اخوا چې سي هلته وحدت دی هلته افتراک نسته افتراک شته دی چې دا رتبه د صفاتو ده اشه دا خو ده دوامه خبره دا چې اوس مولانا صاحب مبارک وایي چې دواړه دوی تابع د مشیت دي دی مبارک د جبریه اعتقاد نه تاییدي جبریه خو د هغه اعتقاد لري چې که مسلمان دی که کفر دی دواړه مجبور محض دي دوی چې کم کارونه کوي دا ذات الهي فکوي نو چې ذات الهي فکوي نو دواړه ته څه شي دي دا کفارو ته سزا او دغه رقم مسلمانانو ته انعامات دا ټول الله تعالی کوي په دوی پورې اړه نه لري حالانکه دا د آیاتو څخه د احادیث څخه خلاف دی چې بنده چې اختیار ورکړی دی پر اختیار باندې که اختیار د کفر وکړي همیشه جهنم دی که اختیار د اسلام وکړي همیشه جنت دی بیا په اسلام کې خپلې رتبې دي مختلفه نو دا خو د هر یوه په اختیار پورې اړه لري نو د عقاید اهل سنت والجماعت دا اعتقاد دی چې څه شي دی اعتقاد یې دا دی چې خالق خو د خیر و شر ټوله ذات الهي جل وعلا دی هغه خو زموږ ستاسو په امنت بالله کې هم دی چې یو خالق دی یو کاسب دی کاسب چې دی هغه بنده دی کاسب څوک دی بنده دی د اراده کوي چې زه به دا غلط کار کوم زه اراده کوي چې زه به قتل کوم ګوره پر د اراده باندې نو چې بیا دی عملیات کوي هغه خو الله تعالی خالق دی خو اراده چا کړې ده ده کړې ده نو دغه اراده باندې د ده گرفت کیږي هغه سخت سخت گرفتونه
د شریعت مقدسه له طرفه څخه چې کېږي دا د پر اراده باندې کېږي یا د نیکو اعمالو اراده وکړله هغه ته درته انعامات ورکول کېږي نور خالق د خیر و د شر دواړه ذات الهي دي نو دلته هم دی مبارک وای دا دواړه مسخر دي د مشیت د حق دي لیکن دلته خو د فرعون چې و فرعون خو مسخر د مشیت الهي جل وعلا و لیکن کله کله خو اختیار دته سته دته د خپل غیرت د خپل حمیت د خپل قومیت د خپل منصب دی دغه ته نه پرېږدي چې دی در دا کار در سر چیر سي نو اختیار خو دی لري همت نه لري فرعون همت نه درلودی با همت نه و چې د دا کارو څخه دی څه شي وکړي توبه وکړي رایسته سي ده به دغه خپل کیفیت دغه د شپې به یې اراده سوله او کورواله هم ایمانداره وه چې ته ایمان راوړه پر موسی علیه السلام لیکن چې دی به هلته رالی چیرې چې موسی علیه السلام ته به رالی بېرته به انکار وکړي با همته نه و د ده همت نه و اختیار یې سته همت یې نسته بې همته وختي که با همته وای نو خو هلته بیا هم دغه خبره کړې وای مولانا صاحب مبارک فرمایي چې دغه د ده اراده چې وه دا لکه پر مسو باندې چې د زرو پوش ورکړي موسی علیه صلات وسلام مبارک ته چې به ورلی د هغه کیمیا چې به پر وځلېدله هغه پوش به جنج ایسته کړي بېرته بیا حقیقت ښکاره سو دی چې به د هغه څخه راایسته سو بیا بیا یو پوش پیدا کړي او د کوربالا د خبرو تاثیرات وه چې د ده پر دا زرو باندې پر دا مس باندې مې یو د زرو یو پوش ور پیدا کړي ا دی چې به هلته ورلی موسی علیه صلات وسلام مبارک چې به ورته وکتله دی مس و نه سمېدی انو دا ولې د همت نه درلود بې همته و بې اختیاره نه و نو دلته مولانا صاحب مبارک فرمایي اختیار یې درلودی در بیان آن که موسی و فرعون هر دو مسخر مشیت حقند چنان که زهر و فاج زهر و ظلمت و نور و ظلمت و نور دا ټوله ذات الهی په اراده باندې پیدا کیږي و مناجات کردن فرعون در خلوت چشته پاره د مناجات کاوه چې اسلام راوړي یا تا ناموس نشکند چې د زما عزت مات نسی د زما رتبه مات نسی خلق می مات نکی موسی و فرعون وای که موسی علیه السلام دی که فرعون دی معنا را رهی دوی د امر معنوي تابع دي چې د الله تعالی اراده ده معنا را یو معنا لره رهی لار سته هر یو پر یو لار روان دي آشه ظاهر آن را دارد و این برهی ظاهرا نظر چې موسی علیه السلام را دار و پر لار روانو او فرعون چې واغه پر بیلاری باندې روانو روز موسی پیش حق نالان شده یو ورځ موسی علیه السلام په حضور کې د ذات الهی نالانو ناره واله نیمو شب فرعون هم گریان شده په نیمه شپه کې دغه فرعون هم د الله تعالی جل وعلا ته ژړله څه ویله که این چه غل است ای خدا برگردنم چې ذات الهی دا څه یو توک دی غل بتشدید اللام دا توک ته وایي این که این چه غل است دا څه توک دی لاندې نوشتنې یعنی دعوی انا ربکم الاعلی دغه دعوا چې زه ستاسې لوړ رب یم دغه دعوا یو توک د ده په غاړه کې ای خدا برگردنم ورنه غل باشد وای که دغه توک زما په غاړه کې نه وای که گوید څوک وایي منم چې زه یم دا خو دا توک تا زما په غاړه کې راچولی نه چې زما څخه دا خبرې پیښې دي ځان کې موسی را منور کرده ځکه چې حضرت موسی علیه صلات وسلام مبارک تا منور ګرځولی دی مرمرا خاصما لره اذان هم مقدر کرده اذان د دغه تقدیر په وجه باندې دغه حکم په وجه باندې زه دې مقدر ګرځولی ځان کې موسی را تمارو کرده ما جانم راسی یارو کرده ځان په دې وجه چې موسی علیه السلام چې دی تو خاص تاسو یو سپوږمۍ مو ګرځولې ده
تو تاسو مهروه هغه سپین مخې لکه سپوږمۍ د سپوږمۍ پر مخ په شکل تاسې ګرځولی دی ماه جانم از ما سپوږمۍ د روح سیاه روح کرده تا تور مخې ګرځولې ده زما د روح کومه سپوږمۍ چې ده هغه تاسو تور مخې ګرځولې ده بهتر از ماهی نبود استاره ام چون خسوف آید چی باشد چاره ام تو بهتره از ماهی د سپوږمۍ زما ماه سپوږمۍ ته وایي هی د نسبت ده یعنی زما د سپوږمۍ بهتره نبود استاره ام دا زما استاره دا زما استعداد زما عقل دا بهتر از ماهی نبود یعنی بهتره در سپوږمۍ نه دی دا زما استعداد دی چون خسوف آید کله چې خسوف ورته راسي سپوږمۍ خو روښانه لیکن چې ترنده یې ونیسي نو خو توره وګرځي دا زما سپوږمۍ دا زما استعداد ترنجې د تقدیر ستا نیولې ده او دا زما سپوږمۍ څه شي ګرځولې نه توره یې ګرځولې نه ستاسو د تقدیر خسوف پر وارد سوی دی نو دا زما سپوږمۍ د باچین چې هغه روښانه سپوږمۍ وه هغه څه شي ګرځېدلې نه توره ګرځېده نو باشد چاره ام نو ما ته څه چاره ده زه څه وکړم نوبتم گر رب و سلطان میزنم ما گرفت و خلق بنگان میزنند آن تاس و غوغا میکند ماه رازان زخم رسوا میکند نوبتم په نوبت کې ام زه گر کچیر رب و سلطان میزنم چې زه د ورځې نارې وایم چې زه ستاسې رب یم زه ستاسې باچا یم ما گرفت نو در سپوږمۍ توروالی نیولی دی و خلق بیا چه شي کوي فنگان د تش ته وایي لاندې ذکر دی فنگان میزند هغه چکچکې کوي ډول وایي چې و دا زموږ رب العالی دی حالانکې زه په ځان پوهېږم چې زه غلط وایم لیکن دا زما د غلطۍ سره خلک چه شي وایي ډول وایي د هغسې لکه ته چې وایي وای میزنن آن تاس و غوا میکند مهرازان زحمه رسوا میکنند میزنن آن تاس و حلقی پر هغه تالی باندې و غوغا میکند او دوی نارې وي تالی وي او د تالی سره د خلق نارې وي مهرازان زحمه رسوا میکند مهرا د زما سپوږمۍ ځان زحمه هغه عالیه ته وایي چې دا تش یا دا رباب په وال کېږي دغه ته څه شي وایي زخمه وایي نو دوی چې دغه تش پټکوي دا ما نور رسوا کوي زه خو په پوهېږم چې زه ناحقه وایم دا دوی چې نارې پسې را سره وایي دا نور زما په معنا کې د رسوایي سبب دی من کې فرعونم ز خلق ای وای من زه چې فرعوني کومه ز خلق یې د خلکو څخه دا فرعون خو نو لقب د مصر د باچهانو دی لیکن د ده نوم مصعب ابن ولید و وای من زه چې یم کې فرعونم زه خلق ای وای من زه د خلکو څخه فرعوني کومه زما پر ما دې هلاکت وي دا د شپې دا نارې وهلې زخم تاس ان رب اعلی من زخم تاس وای دا چې شته هغه اعلی د زخم ده هغه اعلی د وولو د تاسې د دغه تالی ان هغه نو چې شته رب اعلی من چې رب الاعلی دا رب الاعلی تالی چې ورسره وال کېږي دا ګرد ناحقه او خلک یې خطا کړي دي نو خواجه تا شانیم اما تشهد می شکابت شاخ را در پیشهد خواجه تا شانیم اما تشهد موږ خواجه تاشان یو خواجه تاش څه شته وایي چې د یوه مقتدا دوه تابعداره یي دا دوه تابعداره یو بل ته خواجه تاش وایي څه شي وایي خواجه تاش وایي وایي که زه یم که حضرت موسی علیه السلام دی دواړه بندگان ستاسې یو خواجه تاشان یم موږ دواړه خواجه تاشان یو دواړه ستاسو بندگان یو که موسی علیه السلام دی که زه یم اما تشهد لیکن د تقدیر تیشه ستاسو سره ده د تقدیر تیشه چیرې ده ستاسو سره ده می شکابت شاخ را در پیشهد می شکابت چی ویه شاخ را دا شاخ لره در پیشهد
په ځنګل کې ستا د تقدیر په ځنګل کې دا شاخ راپورته کیږي، نو خو تیشه ستا په لاس ده. باز شاخی را موصل می کند، شاخ دیگر را معطل می کند. شاخ دوه قسمه، یو هغه دی چې پیوند ورکي، یو هغه دی چې پیوند ورنکي. چې پیوند ورکي هغه میوه کوي، او چې پیوند ورنکي هغه میوه نه کوي. وایي دواړه شاخونه که زه یم که حضرت موسی علیه السلام دی، یا الهی تاسو موږ په دا تقدیر کې راپورته کړي، لیکن د ده سره څه شي دی؟ وصل دی. ستاسو انعام ورسره دی، ستاسو احسان ورسره دی، ځکه ده ته مو میوه ورکړله او د شاخونه پیدا کړله. زما شاخ چې دی هغه معطل پاته سوی نه، ځکه چې دی پیوند نه کوي پیدا، د وصل څه نه کوي پیدا، پیوند نه کوي پیدا. بعض شاخی را موصل می کنند. دا نو دی مبارک عمومي خبره کوي چې په د عالم کې دا خبرې را روانې دي تر آخرت در ورځې پورې چې دا مخلوقات پیدا کېږي. بعضو ته الله تعالی پیوند ورکوي، بعضو ته پیوند نه ورکوي. چې پیوند یې ورکوي د مقربین بندګانو څخه یې ګرځي، که پیوند ور نه کوي د مغضوبین بندګانو څخه یې ګرځي. دا ګره خبره چیرې ده؟ دا په پیوند کې ده. نو بعض شاخی را موصل می کند، شاخ دیگر را معطل می کند. یو شاخ چې دی هغه ته یا الهی ته څه شي ورکې، ته پیوند ورکې، هدایت ورکې کښېږدې، ثمرات یې ورکې، انعامات ورکې، هم د دنیا هم د قبر هم د حشر هم د مقربین بندګانو څخه یې وګرځې. شاخ دیگر را، دا بل شاخ چې د فرعون شاخ دی، معطل می کند، چې ته پیوند نه ورکې، دغسې معطل پرېږدې. نو شاخ را بر تیشه دستی هست نه، هیچ شاخ از دستی تیشه جست نه. نو استفهام کی فرعون وای شاخ را بر تیشه، وای شاخ چې دی پر تیشه باندې دستا لاس د غلبې لري نه لري. اوس تیشه چې ده، تیشه د درخت سره څه وکړي؟ هېڅ نشي کولی. دا تیشه چې ده، تیشه د درخت د تیشې په مقابل کې هېڅ نشي کولی. دی اوس دا وایي چې زه ستاسو د تقدیر په مقابله کې هېڅ نشم کولی. تاسو د دوه شاخه راشنه کړي دي، یو فرعون دی، یو موسی علیه السلام دی، یو زه یم. هغه چې د مفسدونو څخه ګرځولی دی، زه دې نه یم ګرځولی. ستا د تقدیر په مقابله کې موږ څه وکړو؟ لکه د تیشې په مقابله کې چې شاخ هېڅ نشي کولی. شاخ را بر تیشه دستی هست نه، نسته غلبه سته، نسته. تیشه باندې درخت څه وکړي؟ درخت خو هېڅ په تیشه باندې نشي کولی. هست شاخ از دست تیشه، هیچ شاخ از دست تیشه د لاس څخه د تیشه جست پورته کېدلی سي، غورځېدلی سي؟ نه، نسي غورځېدلی. ټول ستاسو د تقدیر په وجه باندې دي چې تاسو فیصله کړې ده په تقدیر کې د هغه موافق به دا کیفیت پیښیږي، هېڅوک نسي غورځېدلی. نو حق آن قدرت که آن تیشه تو راست، از کرم کن این کجی حارا تو راست. نو حق آن قدرت، دا فرعون ویل، دا دغه د دعا اجزا دي. نو حق آن قدرت که آن تیشه تو راست، په حق سره د هغه قدرت ستاسو. دا کې د مخاطب ده، ضمیر د مخاطب دی په عربي کې، وی په فارسي کې. نو حق آن قدرت، په حق باندې د هغه قدرت چې تا لره دی، که آن تیشه تو راست، چې دا تقدیر تا لره دی. نو په تقدیر په حق باندې از کرم کن، ته پر موږ باندې احسان وکړه. این کجی حارات راست، دا زموږ کوږوالی را سم که. دا فرعون وویل. باز با خود گفت فرعون ای عجب، من ز دریا ربنا ام جمله شب، من نه دریا ربنا ام جمله شب. باز با خود گفته، بیا یې ځان سره وویل دا فرعون ای عجب، دا تعجبه نه ده. من زه چې یم در یا ربنا، په یا ربنا باندې اما جمله شب ټوله شپه چیرې نه کړله، الله تعالی ته نارې وایلې. در نهان خاکی و موزون می شود، چون به موسی می رسم چون می شود. فرعون دا ویل ول دا عجبه خبره ده. زه خو د شپې د یم و الله تعالی ته ژاړم، الله تعالی ته نارې وهم چې زما دا کوږوالی را سم که. موسی علیه السلام پر هدایت باندې دی، تاسو په تقدیر کې دغسې لیکلی نه،
زموږ په دا ستاسې د تقدیر چې شه چې د زموږ په حق کې هم سمه که او موږ باندې کرم وکړه. دا خو زه وایم لیکن د ورځې چې زه دلته ورځم زه د سره مخالفت لرم چې موسی علیه السلام بیا ولیدی د ده مخالفت به راپورته سو. نو ده چې دا خبرې کولې دی مبارک بیا وایي بل ځای دا تاثیرات یې د کوروالاو یې به نصیحت ورته کوه لیکن چونکې دی په ذات کې بې همته و همت یې نه درلودی پر د خپل کار باندې ټینګ نه سوی درېدلی. یو خو هغه دغه څه نومېږي هغه وزیر حامان هغه خطا کوي او دوام دی بې همته و هغه به هم خطا کوي ته چې شکایت دا مه کوو دا وهه او کوروالا بیا نصیحت ورته کوه. دغه نصیحت چې بې ورته وکړي دا د کوروالا د نصیحت تاثیر و پر ده باندې بې تاثیر وکړي ده به دا دعا کول. وروسته چې حضرت موسی علیه السلام ته حاضر سو اوس دی دغه وایي چې دا عجبه خبره ده چې زه دلته موزون یم او سم روان یم معتدل روان یم هلته چې حضرت موسی علیه السلام ته ورسمه زه مخالفت کوم چونکې حضرت موسی علیه السلام مبارک داسې و لکه کیمیا زر او مس یې دواړه پېژندل. دی چې به ورغلی هغه مبارک چې به ورته وکتله د زرو پوښ به یې ځینې واړوي اصلیت به یې راپورته کړي. د زرو پوښ خو یې کوروالا ورکړی و چې هغه نصیحت و هغه نصیحت به یې ځینې پورته کړي بیرته به الشیء یرجع الی اصله بیرته به دی خپل اصل ته ولاړي چې انکار دی او مخالفت د موسی علیه السلام دی او دعوه د الوهیت ده. بیرته بیا هغه دعوه شروع کړه. در نهان خاکی په پټه والي کې زه خاکی یم. خاکی معنی تواضع کوم خاورې ته پیدا یم تواضع باید وکړم. انا ربکم العلا دا دعوه خو د خاکیت څخه مخالفه ده. در نهان خاکی و موزون می شویم زه آراسته ګرځم باوزنه ګرځم سیده ګرځم چون به موسی می رسم چون می شویم زه چې و موسی علیه السلام ته ولاړ سم دا ولې زه دغسې وګرځم. ځان کې زر قلب داتو می شود پیش آتش چون سیارو می شود. مولانا صاحب جواب ورکوي د فرعون چې خبره دلته پرته ده ځان په دې وجه چې زر قلب داتو لسچنده استا قلبیت ناچلی چې لسچنده ده هغه دا د زروالی استکیلی ناچلی ده قلبیت یې راپورته کیلی چیرې پیش آتش په حضور کې د اور کم اور دا نور د بقابل شي چې حضرت موسی علیه السلام سره ورسره و. دی مبارک چې د مدین څخه راتی پر لارې باندې ول انی آنست نارا ول زه مخصوصومه چې څه مخصوصومه اور مخصوصوم چا چې ویل کوروالا چې ویل دی چې اور یې ورنی هغه اور نه وه هغه صفت الکلام تجلی وه. دا تجلی دته پر طریقه د اور معلومه شوه ځکه چې د ضرورت اور ته درلودی. نو هغه تجلیات د چې د صفت الکلام ورسره وه هغه لکه اور داسې دی حقیقت د اشیاو په معلومیږي. د مبارک چې په نظر د بقا بالله او په نظر باندې د صفت الکلام ورته وکتله د اصلیت به معلوم کی. وای ځان کې زر قلب داتو می شود هغه ستا زر چې قلب دی داتو دی لسچنده قلبیت درلودی پیش آتش په حضور کې د اور چون پر څه شکل باندې سیارو می شود تک تور ګرځي. د ده مبارک په حضور کې دا ګرده تک تور وګرځېدل. نیکی قلب و کالبم در حکم اوست لحظه محزم کند یک لحظه پوست لحظه ما هم کند لحظه سیاه خود چه پاشد غیر این کاری اله سبز کردم چون که گوید کشت باش زرد کردیم چون که گوید زشت باش. بس پر دغه ده.